قدرمنو سلامونه مې قبول کړئ. یو ډېر دردونکی افسوسناک خبر تاسو ته درکوم چې یو ښایسته هلک سره یو بابا ناروا کار کړی دی. دا کار یې ورسره څنګه کړی، ولې یې کړی دی؟ دا ویډیو به هم تاسو سره دلته شریکه کړم، خو په یاد ولرئ چې دا ویډیو ماشومان مه ګورئ. که ویډیو کتل غواړئ نو موږ سره ضرور تر اخره پاتې شئ، ځکه چې په دې ویډیو کې تاسو سره دغه ویډیو هم شریکول غواړم. خو تاسو سره اول یو څو خبرې کول غواړم چې نن سبا په خپلو مچو باندې، په خپلو ماشومانو باندې خیال وکړئ، نظر پرې وساتئ، ځکه چې نن سبا داسې شرمخان راوتي دي چې هغوی که مشران وي یا که هغه د کلي کوڅې یا د محلې کسان وي، خو چې د چا اولاد ښایسته وي، د چا زوی ښایسته وي، نو هغه ځان سره په یو او بله بهانه باندې بوځي، ناروا کار ورسره کوي چې همدغسې کار شوی دی او یو ډېر افسوسناکه حادثه مخې ته راغلې چې یو ډېر ښکلي ماشوم سره ناروا کار شوی. قدرمنو دوستانو، د ناروا کار نه پس د هغه نه ویډیو هم شوې، ځکه چې دغه کس ځان ته ویډیو ایښې وه، ویډیو یې هم کوله او د سره یې ناروا کار هم کولو، خو چې کله یې ورسره ناروا کار کړی، دا ماشوم تللی دی، نو بیا د دغه سړي نه دا ویډیو هم وایرل شوې ده، چې یقینا ډېره زیاته افسوسناکه خبره ده. موږ په دې باندې ډېر زیات خفه یو چې دا ولې داسې افسوسناک کار شوی دی. نو درنو دوستانو، په خپلو ماشومانو باندې ډېر زیات خیال وکړئ او هېڅکله هم نن په چا باندې اعتبار مه کوئ، ځکه چې د اعتبار وخت او د اعتبار زمانه نه ده پاتې. نن سبا هر انسان د خپل لالچ او د خپل هوس وږی دی. که حکومت داسې خلکو ته سختې سزاګانې شروع کړي، سختې سزاګانې ورکړي، نو هېڅکله به هم داسې حالات، داسې واقعیات بیا مخې ته نه راځي. قدرمنو، دا ویډیو مو ضرور تاسو سره شریکول غوښتل، ځکه چې د یو عبرت په طور مې تاسو سره شریکوله. امید لرم چې تاسو به زما د دې ویډیو نه څه میسج اخیستی وي، پوه شوي به وئ. خپل نظر راسره ضرور شریک کړئ. که غواړئ په آینده کې تاسو له همدغسې معلوماتو، ویډیوګانو نه خبر وساتو، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ له نورو تازه معلوماتو لپاره چې زموږ نورې ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسي. دا یو تازه خبر، یو تازه ویډیو چې تر تاسو مو شریکه کړه. که تاسو د ویډیو غوښتنه کوئ نو ضرور زموږ پیج ته میسج وکړئ، تاسو سره به ویډیو هم شریک کړو. خوشحالي مو غواړم، بریالي اوسئ. تر بیا راته اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.